سرپل کې په تازه راستنو شوو کډوالو د ملک سلمان خیریه بنسټ د مرستو پروسه پیل شوه. مسؤلین وايي په دې پروسه کې به له ایران او پاکستان څخه په 1000 تنو تازه راستنو شوو باندې د ملک سلمان خیریه بنسټ مرستې وویشل شي. په همدې اړه جوړو شوو مراسمو کې د سرپل د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس ویلي یا د مرسته د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي چې په ترڅ کې به نن او سبا ته 1000 کورنیو لپاره خوراکي توکي وویشل شي. نن د سرپل ولایت کې د ملک سلمان توحید خیریه مسجد طرف څخه 1000 فامیلی لپاره د دوی کومک نن کیږي زموږ د مهاجرونو او کډوالو سره. په دې کې 15 کیلو چې دغه 50 کیلو وړي دي او 15 کیلو وریجې دي، 15 کیلو لوبیا ده، 15 کیلو بوره ده او 15 لیتره غوړي دي. دا پکې شامل دي 1000 فامیلو کورنۍ لپاره. د ملک سلمان خیریه بنسټ تر دې دمخه هم په یو شمېر ولایتونو کې تازه راستنو شو باندې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ویشلې وي، خو په سرپل کې دا تازه مرستې د یاد بنسټ له لوري د توحید موسسې په تخنیکي همکاري ویشل کیږي چې 2 ورځې به دوام وکړي. همدې حال کې هغه کسان چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري ورسره مرستې شوي خوښ دي. دوی په داسې سختو اقتصادي حالاتونو کې یاد مرستې مهم ګڼي او له یاد بنسټ غوښتنه لري چې لا نور هم دوام ورکړي. د ایران مرز مو خوړلی وروره، د عربستان ډیره مننه کوو چې دغه مرستې موږ سره کړې ده او دغه مرسته در اوسه دوی مرسته نه اوسه بیا هم کور یې ودان دا دې موږ سره مرسته وکړه. مهاجرین خلک یې وروره مهاجر کړي راغلي بس کور ودان چې دغه مرستې موږ سره وکړه وروره. د سرپل د خلکو سره هم ډیره مننه چې د خلکو سره کومک کړی دی. بل د ملک سلمان د عربستان د باچا سره موږ هم داسې تکلیفونه لرلو وروره. د مشکلات افغانستان د 60 کال وچکالۍ د خلک وږي دي شی نسته په وطن کې او د خلکو سره موږ د ملک ګور د ملک سنې موږ د خواهشات چې د خلکو سره کومک وکړي او دا خلک چې دی وروره راغلي ګرځي په زور دا چې د ایران د پاکستان د ملک چې را پسې اخیستي دي د چا شی پاتې د چا پورونه پاتې دي دا ګرد په زور راړولي دي. څو خپل په رضا باندې راغلي دي، خپل د ابرو د عزت خپل د ناموس لپاره راغلي دي. که دلته هم راغلي وروره کم شی و خلکو چې هلته پورونه ځینې ګیر کړي دي، پیسې نه دي ورکړي دي، د هغه چې په زور یې راړولي دي. بل موږ د ملکو سینې دا ګور سینې موږ دا تقاضا ده وروره چې موږ سره د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم نوموړي خیریه بنسټ په بېلابېلو ولایتونو کې هېواد ته په راستنو شویو سلګونو کډوالو او زلزله ځپلو کورنیو دا مرستې ویشلي او مسؤلین وایي په راتلونکي کې به یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وویشل شي.